السلام علیکم دوستانو. نغمه طالبانو ته، مولا یعقوب ته او نور هغه مشرانو ته چا چې د ښځو تعلیم من کړی یا نور په ښځو باندې کومې پابندیانې لګولې هغوی ته غوسه ده. تازه ترین انټرویو تاسو سره شریکوم. تازه ترین انټرویو به تاسو وګورئ، تاسو به خپله فیصله وکړئ. نغمې په یو تازه انټرویو کې خبرې کړي دي، وایي چې کوم دغه نن سبا په افغانستان باندې واکمن حکومت دی، یعنې کوم طالبان دي، سټوډنټس دي، وایي چې دوی به د جنت مخ هم ونه ګوري، ځکه چې دوی په ښځو باندې داسې پابندیانې لګولې دي، دوی د ښځو زړونه ازار کړي دي او دوی د کونډو بورو او یتیمانو د زړه ازار اخیستی. نو دوی به په کومه خوله باندې جنت نوم واخلي او یا به دوی څنګه جنت وویني. هغې دا هم ویلي دي چې زه یو افغان فنکاره یم، یو هنرمنده یم، خو ما د چا زړه نه دی ازار کړی، د هر چا زړه مې خوشحاله ساتلی دی. نو وایي چې زما په الله پاک باندې عقیده پخه ده او زه به جنت ووینم، خو په دې خلکو باندې به د جنت بوی هم حرام وي. هغې د خپل یو تیر وخت هم یو واقعه بیان کړله، وایي چې زه یو ځل قندهار ته تللی وم، نو هلته زه خپل ورور سره په بورقه کې د کوره بهر وتلی وم چې ورور ته مې خلکو دا هم ویل چې په دې بورقه کې در سره ښځه ده او داسې نور مختلف قسم خبرې هغې په خپله دغه انټرویو کې کړي دي. چې بیا موږ کله دغه انټرویو نه لاندې کمنټونه کتل، نو په 100 کې 99% خلک چې وو دوی نغمه ملامتوله، نغمې ته سپکې خبرې لیکلې وې، بدې ردې ورته لیکلې وې چې نغمه دا کومې خبرې کوي نو دا په تاسو باندې دا پرېږدو چې دا حقیقت وایي که دروغ وایي. خو دومره ده چې تر کومه پورې د ښځو د حیا خبره ده، د ښځې د بورقې یا د حجاب خبره ده، نو دا خو بالکل ښه خبره ده، په دې کې څه غلطه خبره نشته که هغوی په ښځو باندې سختي کوي چې بورقې دی اچوي او حیا پرده دی کوي. پاتې شوه نورې د نغمې کومې خبرې چې وي هغه مې تاسو ته مخامخ کېښودې. تاسو کولی شئ خپل نظر را سره شریک کړئ چې نغمې دا خبرې تر کومه حده پورې صحیح کړي دي او تر کومه حده پورې دې ښه خبرې نه دي کړي. ستاسو د نظر په انتظار یم. ډېره مننه.